أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يقينا هغا کسان کفروا چې کفر کړي دي لو ان لهم کشید دوی دفارا ما هغسو فی الارض چزمکا کی دی جمیعان طول ومثله ما هو پمثلو داغی دی سرشی لیبتدو به من عذاب یوم القیامة چې جرمانه ورکلی په دې باندې د عذاب او د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم قبول بانشي د دوینا ولهم عذاب علیم او د دې د پار عذاب دردناک ده. د دې آیت دمخ کے سرا مناسبت آغا دارے دا متعلق دے لعلکم تفلحون سرا اے فلا فلاح بالمال دا آخرت پورزو فلاح او کامیابی دا پا ایمان او تقوی باندې دا نیکو اعمالو باندې دا مجاهده باندې دا قیامت کی کامیابی اغا په مال باندې نه دا که کافرانو سره ار څومره مال قیامت کی اغا ور سره او الله ته ورکیو نو الله رب العزت با د دوینا د دوی د مالونه هغه به قبلینا. دویم نمبر ربط مخکی سردار په مخکی کې هغه کسانو ته تخویف اخروی چې هغه د مخکنی عهود پابندی نه کوي او په مال باندې نازيږي چې ما سره خدا دی ما سره دادی. نو په دې آیاتونو کې د قیامت په ورځ د کافرو حال بیان شوی دی او دې کې مقصد دار مسلمانانو ته ترغیب ورکړي چې د الله تابعداري وکړي د دې لپاره چې د کافرانو د انجام په شان استاسو انجام نشي او استاسو انجام هغه خشي. ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي دي د دینه مراد مشرکان اهل کتاب او منافقان دا ټول مراد دي. لو ان لهم کشید دوی لپاره ما هغسو فی الارض چزمکه کې دي جميعا ټول ومثله ما هو مثل غي د دې سره لیبتدو به من عذاب یوم القیامه چې جرمانه ورکړي په دې باندې د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم قبول با نشید دوینا ما تقبل منهم حدیث کې راځي د قیامت په ورځ با کافر تا ویل شي که تعالی الله دا زمکا د سرو زرو نه ډکه کی او درګلی آیت با د عذاب نه د بچ کېدلو کې دا با پدیه کې ورکی هغه به او اے الله بالکل به ورکما خو چې د دې عذاب نه خلاصم. الله به فرمایي ما ستانه په دنیا کې
آسان سیدو هغه وخت هغه داو چې ما سره شریک مګرځاو او تر اول کېدلې ما سره دی شریک وګرځاو ولهم عذاب علیم د دوی لپاره عذاب او دردناک دی یریدون غواړي دوی ای یخرجوا من النار وتلو دورنا وما هم بخارجین منها نبوی وطن کی داغینا ولهم عذاب مقیم او د دیر پار عذاب دی همیشه یعنی دوی با عملی طور سره راوځي خو ملائکو سره با دوست بنی گروزونه هغه باور سره یو پاغي باندې به وਹੀ او بیرته به د جهنم ته واپس کیا یا دادا چې دوی با پزله کې دا تمنا وکیا چې د اور نه اوزي خو لیکن دوی بعد اور نه اغه نه با وتل بنشي سورة مؤمنون اتلسم فارا یوصل ومو نمبر آیت مبارکہ گوریا 107 نمبر آیت مبارکہ یوصل وم آیت کوئی ربنا اے رب زمان اخرجنا اباس منگلرا من حد دینا فَإِنْ عُدْنَا كَچَرِ مُنْگو راو گرزی دلو دیتا فَإِنْ ظَالِمُونَ یقینا منگ بیو ظالمانا قالا ابوائی اللہ اخسو فیا کرشی پدی جہنم کی ولا تکلمون زما سرا خبر مکوی پا باراد ختم دلو دا عذاب کی پھر پہل عذاب او ولهم عذاب مقیم د دې لپاره عذاب دی همیشه دائم ثابتون همیشه بعد دوی پورین خطه وی چې نبت نه جدا کیږي کورا او بیا د دې آیت یریدون یخرجوا من النار د دې د مخ سره مناسبت واغسده مخ سره مناسبت داره مخی ویلو چې پیدی سره نه بچ کیږي نو دلته ویا چې ګورا تیخته ما باندې نشي بچ کېدلې وسارقو وسارقه فقطوا ايديهما غل سړی او غله خزا فقطوا ايديهما غوس کيو لاسونه د دې دواړو جزاء بما کسبا سزا دا په سبب داغه چې ګناه کړي دا نکال من الله عذاب دې د طرفه د الله نه والله عزیز حکیم الله زور او حکمت والده د دې آیت د مخ سره ربط او مناسبت واغداره مخ کی دوله اغلا اغا تذکره وکړه چاغا ډاکماری دا لوټماری دا نو دلته د وړي اغلا اغا ذکر کیا ګورا مخکی د هغه چا ذکر یو کو چې پخکارا باندې د خلکونه په زور باندې مال علی نو دلته د هغه چا ذکر کیا چې په پټه باندې د خلکونه د غی مال او اغالی دویمو مناسبت اداره مخی ویلا چې په آخرت کې د مال اغا احترام او اغا نشته ده په آخرت کې د مال قدر اغا نشته ده نو دلته کې وی رجی البته دنیا کې د مال اغا احترام او اغا شته ده احترامي په دې باندې شته چې څوک غلاو کینو د غل نه با په دې باندې لاسو اغا با پرې کولې شي وسارق غلسله وسارقه غلخذا فقطعوا ايديهما نغوس کيو لاسونه د دې دواړو
جزاء بما کسبا سزا دا په سبب دغه چې ګناه کړی دا نکال من الله عذاب دې د طرفه د الله نه. بیا ګوره چې دا غلا چا د داسې ځای نه وکړه چې هغه ځای کې محفوظ وي چې هغې ته جرنده اچولی وي هغې پسې ورو هغې را بند کړی وي صندوق ته یې کوز کړي وي داسې چا غلا وکړه نو د هغه نه به لاس و هغه به پرې کولی شي. یو سړی دی د چا باغ ته لاړو د هغې نه غلا وکړه د هغه نه به لاس نه شي پرې کولی خو لیکن نو د هغې تاوان و هغه به ترېنه اخیستلی شي. او بیا دلته علما وایي چې دلته کې سړی هغې مخکې ذکر کو او په بابو د زنا کې هلته کې صورت نور کې ښځه هغې مخکې ذکر کړې ده. علما دا وایي چې غلا دا چې کېږي نو دا بهادرۍ سره کېږي زړورتیا سره کېږي او سړو کې دا زړورتیا هغه زیاته وي. او ګوره سړی چې غلاګانې کوي نو ګوره دا غټې غټې غلاګانې کوي او ښځې دومره غلاګانې غټې هغه نشي کولی بلکې وړې وړې غلاګانې کوي. او صورت نور کې په بابو د زنا کې زنانه هغې مخکې ذکر کړي دي. وجه د هغې دا ده چې زنا چې کېږي نو دا اکثر د کمزورو خلکو نه کېږي چې چا همت هغه کمزوری نو د هغې نه غلا هغه زنا د هغوی نه کېږي. دویمه وجه دا ده که ښځې هغه کور کې دننه کښېني نو بیا به زنا هغه وبند شي نو هلته کې ځکه ښځې په باب د زنا کې مخکې کړله چې ګوره ښځې هغه بهر راوځي نو د دې وجې نه زنا کوي. فاقطعوا ایدیهما پرې کې لاسونه د دې دواړو جزاء سزا ده بما کسبا په سبب د هغه څه چې ګناه کړله نکالا من الله عذاب دې د طرفه د الله نه. والله عزیز حکیم الله زورور حکمت والا دی. والله عزیز حکیم. امام اصمعی رحمه الله تفسیر زاد المسیر واقع ذکر کړی ده. دا یو لغوي عالم دی دی وی ورځو ما دا آیت مبارکه ولستو چې والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله غفور رحیم. ما د عزیز حکیم په ځای باندې غفور رحیم هغه ولستو دیو باندې چې واورېدو کله چې باندې چې واورېدو وی ویلو چې دا د الله کلام نه دی دا د الله کلام هغه نه دی. اسمعی ویا چې ما ورته ویلو د سند معلومه کاغه ویلو که دا د الله کلام نو الله چې غفور رحیم دی نو بیا هغه په لاسو پرې کولو باندې حکم نه کوي. نو کله چې بیا ما د قرآن تلاوت شروع کو نو چې بیا ما ویل چې والله عزیز حکیم ویل او بالکل اوس دې ټیک ویل. ګوره قرآن کریم داسې یو معجزانه کتاب دی. فمن تاب چا چې توبه وستا من بعد ظلمي پس د ظلم او د غنا من بعد ظلمي د ظلم نه مراد غلا ده یعنی توبه وسله دا غنا و اصلح نیکی وکړه فإن الله يتوب عليه يقينا الله توبه قبل وددا ان الله غفور رحيم يقينا الله بخون کې مهربان ده. علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله لرا له ملک السماوات بادشاہی د اسمان او الارض او د ځمکې دا يعذب عذاب ورکې مې شاو چالان چې غواړي ويغفر بخنه کې دې مې شاو چالان چې غواړي والله على كل شيء قدير او الله پار سبانه زور ور دے. ان الذين يقيننا كسان کفرو چې کوپر کړي لو ان لهم کشید دوی د پارا
ما غسو په الارض چې ځمکه کې دی جميعا ټول ومثله ما هو په مثلو داغه د دې سره ليبتدو به من عذاب يوم القيامه چې جرمانه ورکړي په دې باندې د عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منه قبل ونشي د دوینا ولهم عذاب علیم او دیر پر عذاب دردناک ده یریدون غواړي دوی ای یخرجوا من النار وتل د اورنا وما هم خارجین منها او نبوی وتن کی داغینا ولهم عذاب مقیم او دیر پر عذاب ده همیشه وسارق غل سره وسارق غل خذا فقط وایدیهما پرې کې لاسونه د دې دواړو جزاء سزا ده بما کسبا په سبب داغه چې ګناه کړی دا نکال من الله عذاب دې د طرفه د الله نه والله عزیز حکیم الله زورور حکمت والا ده فمن تاب چاچ توبه وسا میم بعد ظلمي پزو د ظلم او داغه نه وسلاونه کې وکړه فإن الله يتوب علی یقینا الله توبه قبل ویدا ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان ده علم تعلم ایتن پوهیږي ان الله چې یقینا الله را له الله لرا ملک السماوات بچی د اسمانو ولر دیو د زمکه دا يعذب عذاب ور کوي مې شاو چالر چې وغواړي ويغفر بخنه کوي لمې شاو چالر چې وغواړي والله على كل شيء قدير الله پار زبان زور ور ده اللهم قوينا فرضاك واجعلنا من خزي